یره لالا د واده څه فایدې دي؟ د واده چې کله سړی ستړی ستومانه د کار نه راشي او په سر باندې یې درد دي او ښځه ورته په سر کې ګوتې ووهي نو د سر درد یې ټیک شي. دا سر درد خو د دغه د ښځې د وجې وینو. سړیا دومره شمه د واده نه مخکې به دې راسره داسې مینه کوله اوس راسره مینه نه کوي. یا ښځې د امتحان نه وروسته بیا څوک سبق زوتی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة. السلام عليكم. وعلیکم السلام. هغه هلکه وی دا لري که او وایي زه به درسره کار کوم نو څه چلو کوم لرې دي که ما هغې الف ته وایي که نه په تا باندې به ډېر ور به لګي او تو به زما نه سپدې وي لکه دې سپور به واخلې که وي زه به لار نه شم ستا د لاس به یې زه 50 کاله دلته حبیبي سره ګرمي جیب خالی او بیا ده ګرمي راشه کنه دې ګاډي کې هوا چیک کا تا دې زخ په بله اړولې د شابه اله شابه مینه والو ګاډي کې هوا چیک کا اله بیبي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مړه چا راته وی دا په دغه حال کې استاد دی که نه؟ ها بالکل یم مړه دغلته زما وراره دی نه هم پرچي دي او خیل میل پې کوه چې دا پرچي پاس کې نقل مقل وکړو معاوضه به درکړمه خیر دی. د رشوت خبرې کې ظالمه ته خبرې رشوت نه اخیستو والا ورکول والا دواړه جهنمین. زه به دې پیسو ته لاس نیسم دې پورې به زه لاس ټچ کوم ډایرکټ راجیب کې ور واچوم. د ورارې څه نوم دی؟ جواد. څنګه چلې د ډوډۍ سو درک لګي که روجم نیولې ده وږي او خېټم شپېلې وې بېغیرته تا ته وایم هلکه تا ته چې څه وایي نو سبق وایه که نه دې خوا شه. نو ویم به که نه چې دې راته څه وایي استاد دې ته چې څه وایه هغه به وایم. بلکل. الف الف ب ب وای الف وای الف وای ب وای ب وای پکې مو وایا وای پکې مه وایه. استاد زما ورور سبق صحیح क्या हुआ इतना सैड क्यों बैठा है? यार तुझे तो पता ही है मेरी शादी है और लड़की वालों ने बोला है कि बारात में कम लोग लेकर आना. तो इसमें सैड होने की क्या बात है? अब मुझे डर लग रहा है पता नहीं मुझे लेके जाएंगे कि नहीं. मेरा बहुत मन है जाने का. Oh, come look at this. आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है. मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ. जॉब छोड़ दूं?